السلام علیکم. وای مولا جان چې په جنت کې حورې پنډې دي، غټې غټې سپینې سپینې مستې او بربنډې دي. ګوره بمبلي ته چې خوله د لاړو ډکه شوه، زلفو کې د حورو ترې الحمد قل هو ورکه شوه. الحمد قل هو تې په زلفو کې ورکه شوه. ولې؟ جنت خو تصور دی که نه، د په معاشره کې د بهترۍ راوستلو دپاره. څنګه؟ لکه داسې خو کېدی نه شي که نه چې یو ژوند دا دنیا او د دې دا وجود او دا دیم د خاورو جوړ یو آفټر لایف د دې نه پس کم چې حقیقي ژوند دی هغه دیم د خاورو جوړي. دا څنګه کېدی شي؟ دا ځکه نشي کېدی چې بیا په حقیقت او په مجاز کې څه فرق پاتې نه شو. نو په دې وجه ورته غني خان وایي چې ولې لکه د جنت د خیال سره د حورو د خیال سره ستا جسمانی کم جذبات او ستا کم دلته چې هغه ګلینډز غدود دي او هغه سیکچوال ګلینډز چې که نه د شهوت هغه ولې سیوا کېږي؟ ستا ورسره ولې په خوله کې لاړې راځي؟ هغه خو څه دنیاوي څیزونه نه دي، هغه خو څه د خاورو جوړ څیزونه نه دي. خوله د خاورې جوړه ده، لاړې د خاورې جوړې دي، دا ګیره، دا هرڅه، دا ټول هرڅه خاورې دي. او د دې جسم دا کم جذبات چې دي، ایموشنز چې دي، دا جسم چې ګرم شي او مختلف قسم شهوتونه او خواهشات چې د انسان په دې کم چې د جسم سره تعلق ساتي، دا خو د دې خاورې کیریکټرز دي. نو که هلته هم دی نو بیا به ډېر پرابلمز کریټ کېږي، ډېرې مسلې به ترې جوړېږي. څه مسلې به جوړېږي هغه غني خان مخکې موږ ته بیا ایکسپلین کوي. ګوره بمبلي ته چې خوله د لاړو ډکه شوه، زلفو کې د حورو ترې الحمد قل هو ورکه شوه. ګوره د اشنا په ګیره لاړې را روانې شوې، ټول شهوت شو، سترګې ورانې شوې، شیطانې شوې. ځکه چې دا په شیطانۍ باندې په چا باندې داسې د غلط نظر غورځول او دا ټول د دې دنیا سره تعلق ساتي که نه. او مولا چې دی، مولا هم دا جنت چې دی د دې دنیا په شان تصور کړی دی. په دې وجه چې هغه د حورو خبرې کوي نو الحمد قل هو ته د حورو په زلفو کې ورک شي. الحمد ټوله ثنا الله لره ده، او قل هو الله احد دی، واحد دی. قل هو الله احد دا تیر شي، د خپل رب ذکر او ثنا تیر شي او د حورو په زلفو کې ورک شي. ضروري ده چې هلته د نور په دنیا کې دیم په لامکان کې دیم جو داسې ویښتۍ او غټې غټې ښځې دي او جو خلک دی مخکې سوی دا وجود د خاورې دی نه پای جنتونو کې، دا د خاورې ګل مست وي د خاورې په ګلونو کې. دا کم لذات دا ډیلایټس چې ورته وایي که نه، کم مزې چې مونږ الو مثال په طور د خوراک نه یا د انټرکورس نه که نه، یا نور داسې څیزونه کم چې زمونږ جسم له مزې راکوي، دا ټول چې دي دا ټول د دې خاورو د سببه دي. ځکه چې دا دې خاورو نه جوړ دي، د خاورې کیریکټر دا دی، د خاورې دا خوبي ده چې په هغې کې تغیر راځي. نو دغه شان زمونږ په دې جذباتو کې هم تغیر راځي که نه. مطلب سیکشول ډیزایر، شهوت راوچت شي بیا ختم شي، بنده وږی شي، ډوډۍ وخوري، ماده سټمک خېټه ډکه شي، بس بیا ګودار څه پراته یې نه خوري، تغیر طرف ته هر څیز رواني که نه. نو دا جسم چې دی او دا لذت او په خوله کې لاړې راتلل او دا زنانو ته کړېدل او د هغوی سره داسې میلاپ کول، دا خو د دې جسم خوبیان دي. نو ځکه ورته هغه وایي چې دا چې دی دا د خاورو ګل مست وي د خاورو په ګلونو کې. نور ساز سرور به لاړ شي خوښه تشه باد به پاتې شي، خاوره به شي خاوره، یو احساس او یاد به پاتې شي. احساس او یاد به څنګه پاتې شي؟
چې خاوره شي کنه، نو احساس او یاد دا په کوم ځای کې پاتې کیږي؟ یاد به او احساس چې دی نو دا خو د روح سره تعلق نه ساتي، روح سره تعلق ساتي، اگر چې یاد د دماغو سره هم تعلق ساتي. یو احساس او یاد، جذبات، ایموشنز به پاتې شي چې صرف ایموشنز دي، نو زه به هورې څه کړم چې غیږ کې کېنوی نه شم، غټو مستو سترګو ته په سرو سترګو کتی نه شم. سیمپل خبره ده، ساده خبره ده چې وجود خو خاورې شو، هغه کوم چې پکې دننه هغه دایمي څیز و، روح و کومه رڼا چې وه هغه واپس لاړه، نو هغه هلته غیږه کوم ځای ده او سترګې غټې کم ځای دي او سترګې خدای دي دا د خاورو، نو څنګه به ورته زه ګورم او څنګه به یې په غیږه کې کښېنوم؟ دا خبره کوي. د دې لږ وضاحت نور بیا مخکې کېږي. او دا وجود که بیا شي جوړ شهوت هورې شراب وي، مست هلکان چې به هم ښکلي هم خراب وي، ګوره مولاګۍ ته د چې لسې درله ګیره کړي او ته به ورته وګورې هغه به درله تېره کړي او لوڼه دې راونیسي لا مور درله په مخه کړي، ټوله خیل خانه به درله ګرمه کړي او یخه کړي. دا وجود که بیا جوړ شي الته دا وجود دای پکې ووی که نه دا للیف دا مطلب دا د خاورې دا وجود دا چې بیا هلته جوړ شي، نو که زمونږ خیال وي نو دلته په دې دنیا کې هم انسانان چې دي نو د یو بل عزت ته غلی که نه، په غلط سوچونه په اړه کې ساتي او قتلونه کوي، جنګونه کوي، حسد او بغض کوي. دا ټول د دې خاورې خصوصیات دي کوم چې په انسان کې شامل دي. په دې وجه باندې بیا به هلته هم دا چلونه بیا به هلته غلمان چې دي هغه به هم چونکې د خاورې نه جوړي نو هغه به رالویږي، دا تغیر به هلته ومي، نو هغه به بیا به د خیل خانې ته چې دی د کور زنانو ته په بد نظر باندې ګوري، نو د خپل عزت ته په بد نظر خو هېڅوک هم نشي برداشت کولی، خاص کر پښتانه به وایي سخت په تکلیف کې ځکه یې بیا که نه چې هغوی به والا زنانو ته په بد نظر ګوري، ځکه چې هر څه به خاورو نه جوړي، هم دا چل چې کوم په دنیا کې دی دا به هم هلته وي. دغه که جنت وي ملا رب دې ورله بوزه زر، دغه دلتوب نه زما زر زله دی خوښ سقر. یا خو وجود نه لري، یو مست او رنګین خوب دی، حورې او غلمان د مینې خیست او لیونتوب دی. یا دا ته چې وایي که دا رښتیا ستا په کتاب کې وجود نه لري، مطلب دا نه شو چې نشته، دې نه عام مطلب دا راوچتېږي که نه. وجود چې دی که نه دا مجاز دی، مجازي څیز دی وجود، د الله پاک وجود نشتی، صحیح، دا لامکان څه وجود نشتی. وجود په دې کائنات کې دا ستوري یو وجود دی، دا کتاب یو وجود دی، دا زما دا جسم یو وجود دی، دا کمپیوټر یو وجود دی. وجود دی ته وایي ګټې ستوري، نو وجود نه لري مطلب یو آیډیا ده، یو خیال دی، یو نور دی او یو ښایست دی، یو حسن دی، وصال دی د حسن سره، کم چې د دومره حسن تخلیق کړی د هغې د خالق سره. یا خو دغه دی نو خوب دی، هغه د رومي صاحب په هغې حکایت کې چې هغه ګلوکار ولګي خپل رباب مت کي که نه او توبه وباسي، نو هغه د هغه روح چې وده شي په قبرستان کې، د هغه روح په یو خوب باندې وځي، نو هغه خوب چې هغه نوراني، نو هغه لامکان ته تلی، نو هغه کیفیات ولا رومي صاحب بیا بیانوي که نه، او بیا پکې عمر رضی الله عنه هم یو خوب ویني، او بیا چېرته بیان کو. خو دا خوب چې دی که نه دا یو روحاني هم کېدی شي، حقیقي خوب هم کېدی شي. په دې وجه غني خان وایي چې دا یو ښایست دی، یو خوب دی، یو روحاني سفر دی، یو روحاني حسن دی،
یو روحاني مزه ده، لذت دی او کیفیت دی. او دا چې دي دا حور او غلمان چې دي دا د مینه محبت د هغې ښایست دی او لیونتوب یې دی. لیونتوب غني خان یو حد نه تېرېدو ته وایي، لکه عشق کې د حد نه تېرېدو ته غني خان لیونتوب وایي. لکه چې وایي منصور یو لیونی و، د منصور یو لیونی و د مستۍ شراب ډېر کړو. یا دا ته چې وایې که دا رښتیا ستا په کتاب کې وي ټول غلمان به مړه وي، پښتانه به په عذاب کې وي. تا ته مولا جانه رب دې درکړي جنتونه ډېر. اوس پوه شوم چې ولې دا اوږده کوې منځونه ډېر. زه به سور دوزخ له خپل غیرت او غرور یوسمه، ځان سره به خپله حیا خیشت او سرور یوسمه. اور وي که عذاب وي تېروم به یې لکه خان. ته امسا په لاس شړه د ښځې نه غلمان. ځکه چې دی به بوډا کېږي هم بیا امسا په لاس امسا به رالي نه. ځکه چې دی خو چې څه سوچ کوي د جنت په باره کې هغه خو دی د دې خاورو د څیزونو په شان سوچونه کوي، نو بیا خو به دی بوډا کېږي هم، نو په دې وجه به دی بیا امسا په لاس باندې دغه چل کوي. څومره ساعت شو؟ دا خو اوږده ویډیو شوه. دې کې څه خبرو وضاحت کول پکار دي که نه؟ ما خبرې لږ ډېرې شوې. جنت په باره کې که نه، جنت خو ټول خلک مني که نه. کوم څوک چې یو مذهب لري نو جنت او دوزخ تصور لري، او داسې یو معاشره داسې یو عظیم تهذیب چېرته هم نه دی تېر شوی چې هغې یو تصور د آخرت او د مذهب نه یې لرلی. مکمل داسې یو معاشره چې په هغې کې بلکل یو مذهب هم نه یې چېرته تېر شوی. داسې خو نشي کېدی که نه. ایون اوسني سکالرز خو وایي چې لادینیت هم یو مذهب دی. خو دا د جنت نو دا خو کریټیسیزم د مولا په خبرو باندې یوازې نه شو، دا خو خبرې خو په قرآن کې هم دي که نه، چې هورې به یې غټو غټو سترګو واله به یې غټې به یې، چې دا ولې دي په دې قرآن کې. دا خو د دې مطلب دا نه شو چې غني خان د هغې انکار کوي. غني خان هغه مني، خو غني خان وایي چې هغه یو ښایست دی، یو نور دی، یو خوب شان لیدل دی، یو مستی دی، یو خمار دی، وصال دی. او مولا وایي چې نه هغه سیکشول انټرکورس دی، او څنګه چې په دې دنیا کې څنګه چلونه دي دغه چل دی. نو په دې وجه باندې لږ کنفیوژن پکې پیدا کېږي که نه، چې دا غني خان ولې دا خو په قرآن کې دی او په حدیث کې دي چې هورې به یې او هغه به داسې. نو په قرآن کې خو دم دي که نه چې نه چا لیدلي او نه په ذهن ګمان تېر شوی، دم په قرآن کې دي. خو دا مثال چې الله ورکوي که نه، چې مطلب دومره به ښکلي او دومره به حسیني او جسم به ښکاري او لکه حور عین او کامثال اللؤلؤ المکنون. دا هغه ځکه وایي که نه، ځکه فرمایي زما په خیال، ضروري نه دی چې زما خیال دی ټیکي، علما ښه پوهېږي. هغه ځکه دا فرمایي که نه چې په دې دنیا کې د انسانانو مختلف کیټیګریزي درجاتي، د چا څه پکاري، د چا څه پکاري، د چا څه پکاري. نو هر یو په درست سمت باندې ته اړخ باندې چلولو دپاره او بل انسان ته د نقصان رسولو نه د بچ کولو دپاره دا خبرې ورته کېږي. لکه یو بنده دی هغه شهوت تنګ کړی دی او هغه د خپل ګاونډي خور و لور ته په بد نظر ګوري، نو په دې وجه ورته الله پاک په قرآن کې ویلي دي چې ګوره غلط کار ونه کړي که نه دوزخي به دې کم، او که ښه کار دې وکړو نو جنت ته به لاړ شي او هلته به زه تاله هورې درکړم، ښکلې ښکلې جینکۍ به. نو کېدی شي چې دی په دې خبره باندې کامل یقین وکړي او د دې کار نه منع شي. د دې اصل مقصد دی. نو زمونږ علما، زه دونه حیثیت نه لرم چې په خپلو علما کرامو تنقید وکم، ډېر ښه علما کرام پکې هم شته، خو عموما زمونږ په کلي کوڅو کې هغوی بجای د حکومت، سیاست، معیشت او د ټولو نه اصل خبره د الله پاک عشق، بجای د هغې د بیانولو هغوی
مونږ ته دا د هورو خبرې کوي چې دومره به بل ورځ پکې یو 130 فوټ قد به وي. نو فوټ خو د خاورې نه جوړ، خاور ناپولو ته نه وایي. ناپ خو یو تخلیق نه دی، مخلوق نه دی. دا به هلته څنګه وي؟ نو دا د جنت دا الله پاک وایي چې ستاسو ذهن هغې ته رسېدی نه شي، خو بیا هم که ستاسو ګناه او شهوت ته زړه کېږي نو په جایز طریقه باندې پوره کولو اجازت شته. او که بیا هم یو انسان نه منع کېږي نو الله پاک ورته وایي منع شه چې زه دله په جنت کې حوره درکم. نو ښه ونه شي چې د بل د خور لور عزت محفوظ پاتې شي که نه. دغه سبب کېدی شي زما په خیال. نور د ملګرو خپل د هر چا خپل خیالت دي. څوک زما خبره غلطه وي، د بل چا په نیس کومه خبره ټیکي جو هغه دې کوي او هغه دې خپله خبره پیش کوي، زه به هم خپله خبره پیش کوم. داسې به نور رونه را پیدا شي. هر یو کس به خپل خیالات پیش کوي. نو په علم او ادب کې به مونږ ترقي وکړو. د یو بل سره په جنګ کېږو نه ښه. لکه بل ته داسې ویل چې یاره تا غلط وې او ته غلط او یا ته نه پوهېږې او ته ناپوهه او ته داسې نه خبر. هر انسان پوه دی ښه. ټول یو شان د الله پاک بني آدم یو، مسلمانان یو، پښتانه یو، ورونه یو، چې د یو بل سره تعاون وکړو، مدد وکړو، یو بل وستایو او یو بل له مخکې تلو تحریک ورکړو، د یو بل سره په علم خپل شیر کو او د یو بل سره محبت وکړو. نو هیله لرم چې یوازې مونږ نه ټوله دنیا به انشاءالله ترقي وکړي. اوکې جی، والسلام.